بسم الله الرحمن الرحیم. په ډایرکټ ان ډایرکټ کې نن د پوښتنې جمله درشم انټروګیټیو سنټنس ورته وایي ښه اسانه طریقه ده یو په دې کې ډیټ نه استعمالېږي کله موږ ان ډایرکټ جمله جوړوله یو به دا یاد لري ښه نو چې ډیټ نه استعمالېږي بیا به څه کوو که چیرې د هیلپینګ ورب په ذریعه باندې پوښتنه سوې وه از ام آر واز ور ښه په دې باندې کین کوډ دغه وغیره وغیره په دې باندې پوښتنه سوې وه بیا به دا لیرې کو د انورټډ کاماس پر ځای به اف یا ویدر ولګو ښه دلته به ما یو ځای لیکلي دغه له دغو دوو زه به یې ولګو ډیټ نه پکې استعمالېږي ښه د ریپورټینګ خاص یې دا هغه چې هر څه وي هغه به موږ آسک یا انکوایر ته واړو ښه پوښتنې دپاره آسک استعمالېږي نو دا به موږ خامخا په آسک یا انکوایر کې بدلو ښه یو شی یاد لرئ د انټروګیټیو سنټنس دوه شکلونه همیشه یو د ډبلیو ایچ فیملی څخه وي په سر کې ډبلیو ایچ راشي نو هغه به تاسو په انډایرکټ کې هغه رنګه سر تک کښېږدئ ښه بس بیا خالي سټیټمنټ بدل کاست سمپل سټیټمنټ جوړ کاست یعنی ډبلیو ایچ وای د وای والا کښېږداست بیا له هغه څخه ډو چې دی هغه په سر کې راځي په انټروګیټیو کې بیا سټیټمنټ کې ډو شاته کاست ښه بیا نو هغه آسان اوړي که نه پوهېدلاست دی فرض یې کړم دلته ما در لیکلي دي چې موږ که چیرې په اسانه چینج نسو کولی نو موږ باید چې له پوښتنې څخه یوازې سټیټمنټ جوړ خبر یا جمله اسرټیو سنټنس جوړ کړو ښه اوس نو ګورئ ای سیډ آر یو ایل پوښتنه سوه که نه سوه او دا پوښتنه پر چیش باندې سوې ده په آر باندې دا د دویمې برخې څخه ده ښه دا له دغې ویزه وسوه اوس نو آر یو ایل ته نسې بدلوی ګران دی نو اوله وار سټیټمنټ ځینې جوړ کړه ساده سټیټمنټ به څنګه وي یو آر ایل ته ناجوړه یې ښه اوس نو دا کم ټینس دی سمپل ښه نو سمپل ټینس به څنګه کوواست نو رولز به هغه وي د ډایرکټ ان ډایرکټ په پاسټ کې رولز به هغه وي چې کنټینیوس به کنټینیوس ته اړه واستئ سمپل به سمپل ته اړه واستئ پرفیکټ به پرفیکټ ته اړه واستئ ښه سمپل پریزنټ به سمپل پاسټ ته اړه واستئ دا شی به ستاسو یاد ښه اوس نو دا جوړ سو اسانه سو دا سټیټمنټ دلته هر وار د لیکلو ضرورت نه که چیرې مسله وه د اسانۍ دپاره بیا یې وار لیکاست اوس ګورئ هی آسکډ یا هی انکوایرډ اف رالی دا په آر باندې لیکل سوی دلته به ګوره ډیټ نه ولګېدی یا ویدر ولګوئ آی واز ایل وینې آی به په چیش بدل سله بدل سو یو په آی باندې ښه نو آر چیرې ولاړئ واسطه زمانه هغه رنګه بدلیږي دا خو موږ ویلې ده هر ټینس مې جلا ویل نو په دې به تاسو نه پریشانه کړئ ښه بس دا یې طریقه ده الکام په دې خطا شي د ډبلیو ایچ والا راشي یا د هیلپینګ ور والا راشي بیا څه پوه اسانه لار د ډبلیو ایچ والا رالی هغه مه ګاروئ هغسې به او که د هیلپینګ ور والا رالی اف یا ویدر لګواست ډیټ مه پکې لګوئ دا یې ختم ښه مثلا یو څو نور مثالونه ښه ټیک سو وای څخه شروع سو وای آر دی ګوینګ ښه اوس به دا څنګه کو وای دی آر ګوینګ سټیټمنټ خو داسې جوړېږي ښه آر به دورې بوځي اوس اسانه سو کنورټ دا طریقه ده یو وار دغه جوړ کړئ که ډېره مسله وه که نه وه ښه دی asked me object چی سو ښه why اوس why رالی دی خو نه بدلیږي they were going ښه دلته به بیا سوالیه نشان په انډایرکټ کې نه لګوئ اسانه سوه فل سټاپ اوس نو دا الکام په دې خطا شي چې دا واز لکې مخوا رالی ور لکې مخوا رالی نو دا هغه رنګه دا چونکې دا په ماضي کې را روان دی نو دا په زمانه هغه رنګه کنورټ کړو څرنګه موږ ټینسونه ویلي دي ښه په دې به نه اوګاره کېږو
she said to her mother, when will you cook food? شو statement بسنگسی when you will بشاطر आओ cook food आसान है सुन उस स्टेटमेंट का स्टेटमेंट ना कि इनडायरेक्ट थे वर्ड she asked या inquired her mother ठीक सो शा was the WH family ज़ख़दा when शा when she will क्या करना है would करना है याद है हाँ cook food आसान हो गया सर कोई मसला तो नहीं है एक दो और मिसालें फर्ज करें he said to his friend can you speak चिश्की चीर दे हाँ किधर इसमें हाँ तो वेन है WH वाला पड़ा हुआ है सोया हुआ है तुम वेन नहीं ने हाँ चीर दी चुर्त चीर हाँ आज दुनिया का टेक्सास में दरते लिखा है दाई चीज़ दा WH वाला अवल दा गोरा दा चिवल दा बदगारंगा पातस मैं रखूँ परवाना की चिदा वाला अवल दा जिधर का स्पात दा चीज़ दा पार दे लिखी WH WH वाला सीधे आगे आगे स्पात सी दरते वो मोबाइल सिक्कमा पुश्तना पर WH बांजराला WH फैमिली बागारंगा पातस दा हेल्पिंग वर्ब सीधे दा बदलीज दगा इस दा खुशी राले वज़ात नहीं खबर दा इफ़ सल ना वाला गाँव नॉइदूनी का WH नहीं विने उस he asked his friend ओस नो इफ वाला गाँव ओस दुल्तास वाला दगा नस्ता दा WH वाला if that was friend if he could ठीक है आसान सो he asked why he अब ये did आया है had लगाओ had played ठीक है क्रिकेट आसान हो गया सो है कोई मसला तो नहीं है फुल स्टॉप लगाओ WH वाला जब भी आ जाए उसको WH में कन्वर्ट करो उसी तरह रखो WH नहीं है हेल्पिंग वर्ब से सवालिया बनाया गया है उसको वेदर या इफ बनाओ ठीक है ये सबसे आसान है अच्छा इन दो जुमलों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है अब एक दुआया जुमला है ठीक है और एक जो है ताजुब वाला जुमला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है मेरे ख्याल में असर्टिव सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है खबरिया जुमले या आखिर में वक्त हुआ तो वो भी बना लेते हैं जिसमें सिर्फ खबर पाई जाए जो हर मिसाल में हम दे रहे हैं वो सारे असर्टिव है ठीक है सादा स्टेटमेंट तो एक दो सेंटेंसेस रहते हैं इसके बाद ये कंप्लीट हो जाए समझ आ रही है शाह उस कच्ची रिता सुनेस पोई दिली उलमा पुश्तना वकी ये वह खबर अभी आवा रास्ती ची कचीरी तासु द WH वाला पुश्तना पर डायरेक्ट की रागले वा हगा अगर अंगेला की जुमले पसर की कड WH वाला नो हेल्पिंग वर्स वल आगा पवेदर या इप बानी वाड़ा वास्ते दा आसान तरीका दा शा नोर टेंसुना ज़माने आगा सरंग चिमुर वही दी आगा बटूल आगा रंग कन्वर्ट कोई शा वेल बपवुड की अड़वई कैन बपकुट की अड़वई सिंपल प्रेजेंट बप सिंपल पास्ट की अड़वई सिंपल पास्ट बप पास्ट परफेक्ट की अड़वई
پریزنٹ کنټینیوس به په پاست کنټینیوس کې اړوي، پریزنٹ پرفیکټ به په پاست پرفیکټ. اسانه سو دا ګډې لارې دي. نو که پوښتنه لرئ وایي کست نسته، نو په دې کې کم از کم 20 جملې زه غواړم. ښه نوټ یې کست.